سلامونه ستړي مشئ ستاسو د روغتیا په هیله په دې ویډیو کې غواړو په دې باندې پوه شو چې د کارونکو اجازه څه ته وایي غواړو دا زده کړو چې په څه ډول باندې خپل کارکونکو ته حساب رامنځته کړو په څه ډول باندې د خپل کارکونکو صلاحیتونه او مسؤلیتونه وټاکو او همدارس هغه معاملات چې زموږ د کارکونکو لخوا تر سره کیږي تاییدي ولري او کنه دغه چارې د تر سره کولو لپاره لومړی ایگزیکټ سیستم پرانیزو او له اصلي یوزر څخه خپل ډیټابیس خلاصو کله چې زموږ ډیټابیس پرانیستل شو په دغه برخه کې په کارونکو باندې کلیک کوو او په نوي حساب باندې کلیک کوو د نوي حساب په برخه کې یو نوی یوزر د خالد په نوم جوړو او یوزر نیم هم یو 2-3 ټاکو د یادونې وړ ده چې دغه حساب څرنګوالی باید کارونکو وټاکل شي وروسته په نوي کمپیوټر کې ایگزیکټ سیستم پرانیزو او په دغه برخه کې ډیټابیس سره نښلولو باندې کلیک کوو وروسته په دغه برخه کې د مدیر کمپیوټر آی پی ادرس لیکو او بیا په نښلولو باندې کلیک کوو کله چې د مدیر کمپیوټر سره وصل شو راځو او د خالد یوزر څخه سیستم ته ننوځو کله چې دغه کارونکو یا یوزر په کمپیوټر کې سیستم پرانیستل شو او ډیټابیس ته لاسرسي پیدا کړ وینو چې زموږ دغه کارونکو ډیشبورډ برخه کتل شي که غواړو چې د ډیشبورډ برخه په دغه کارونکو باندې بند کړو دغه چارې تر سره کولو لپاره اصلي کمپیوټر ته راځو او په ډیشبورډ کې په کارونکو باندې کلیک کوو وروسته د خالد حساب پرانیزو او بیا په تنظیماتو باندې کلیک کوو د تنظیماتو برخې له پرانیستلو وروسته لږ لاندې راځو د دې لپاره چې موضوع لا ښه درک کړئ په ویډیو کې دواړه کمپیوټرونه تاسو ته ښیو چې په ښي اړخ باندې د مدیر کمپیوټر کتلی شئ او په چپ اړخ باندې په غټه بڼه باندې د یوزر کمپیوټر کتلی شئ چې اوس مهال د مدیر په کمپیوټر کې د کارونکو اجازې برخه پرانیستل شوې که غواړو چې زموږ دغه یوزر ډیشبورډ یا کورپاڼه ونشي کتلی د مدیر په کمپیوټر کې کورپاڼه غیر فعالو چې دغه چارې تر سره کولو سره کله چې زموږ دغه یوزر خپل ډیټابیس ته ننوځي ډیشبورډ برخه نشي کتلی او که وغواړو چې خپل یوزر ته دغه صلاحیت بیرته ورکړو همدغه ټیک بیرته فعالو او د دې چارې سره زموږ همدا یوزر کولی شي چې ډیشبورډ برخه بیرته وګوري کله چې اوس مهال د یوزر کمپیوټر ګورو چې زموږ یوزر نشي کولای خزانه وګوري که غواړو چې دغه برخه فعال کړو د مدیر په کمپیوټر کې لیدل د خزانه فعالو همدارس زموږ دغه کارونکو که نشي کولای عمومي راپور وګوري د مدیر په کمپیوټر کې لیدل د عمومي راپور برخه فعالو او کله چې په سمولو باندې کلیک وکړو زموږ یوزر یا کارونکو کولی شي زموږ ټول معاملات او عمومي راپور وګوري او که وغواړو چې دغه دواړه صلاحیتونه له خپل کارونکو یا یوزر څخه بیرته واخلو د مدیر په کمپیوټر کې لیدل د خزانه او لیدل د عمومي راپور بیرته غیر فعاله وو چې دغه چارې تر سره کولو سره زموږ کارونکو نشي کولای خزانه وګوري او همدارس دې ته به هم لاسرسي ونه لري چې عمومي راپور وګوري چې تاسو د یوزر په کمپیوټر کې لیدل شئ اوس مهال د روزنامچې برخې ته راځو او تاسو د مدیر په کمپیوټر کې لیدلی شئ چې زموږ کارونکو کولی شي روزنامچه وګوري روزنامچه جوړه کړي او همداراز روزنامچه سمه کړي یا نوې کړي خو موږ غواړو چې زموږ کارونکو روزنامچه ونه کاروي او کله چې لیدل د روزنامچې برخه غیر فعاله کړو نو زموږ کارونکو نشي کولی چې د روزنامچې برخې څخه کار واخلي او کله چې په سمولو باندې کلیک وکړو او بیا د کارونکو یا یوزر کمپیوټر ته وګورو نو ګورو چې زموږ کارونکو نشي کولای روزنامچه برخه وګوري او له روزنامچې کار واخلي خو که وغواړو چې دغه کارونکو ته حد اقل د روزنامچې د لیدلو اجازه ورکړو نو لیدل د روزنامچې فعالو او نورې برخې غیر فعاله ساتو چې دغه چارې تر سره کولو سره به زموږ کارونکو وتوانیږي صرف روزنامچه وګوري خو په روزنامچه کې تغییرات یا بدلون نشي راوستی خو اوس مهال غواړو چې خپل کارونکو ته دا اجازه هم ورکړو ترڅو روزنامچه جوړه هم کړي یا یې رامنځته کړي دغه چارې لپاره جوړول د روزنامچې برخه فعالو اوس مهال کله چې په سمولو باندې کلیک وکړو او بیا د یوزر کمپیوټر ګورو چې زموږ کارونکو کولی شي روزنامچه رامنځته کړي اوس مهال چې زموږ کارونکو کولی شي روزنامچه رامنځته کړي خو د روزنامچې په معاملاتو کې بدلون نشي راوستی که غواړو چې دغه صلاحیت هم ورکړو نو نوي کول د روزنامچې باندې
کلیک کوو او دغه برخه فعالوو. اوس مهال کله چې د یوزر کمپیوټر ګورو چې زموږ دغه یوزر کولی شي یوه معامله رامنځته کړي او همداراز یوه معامله کې بدلون راولي. د دغو صلاحیتونو ورکولو سره زموږ یوزر کولی شي روزنامچه وګوري، روزنامچه رامنځته کړي او روزنامچه کې بدلون راولي، خو نشي کولی چې یو روزنامچې معامله له منځه ویسي یا یې ډیلیټ کړي. او کله چې د مدیر په کمپیوټر کې پاکول د روزنامچې اجازه هم ورکړو، نو زموږ یوزر کولی شي په خپل کمپیوټر کې هره معامله چې د روزنامچه وغواړي له منځه ویسي یا یې پاکه کړي. خو که بیرته همدغه صلاحیت ترې واخلو، زموږ کاروونکی نشي کولی چې د روزنامچې یوه معامله له منځه ویسي یا یې پاکه کړي. د کارونکي اجازه یوه بله برخه صرافي ده چې اوس مهال زموږ یوزر کولی شي صرافي وګوري، صرافي رامنځته کړي او صرافي نوي کړي یا هم پکې بدلون راولي. او که له دغه کارونکي څخه د صرافۍ د لیدلو اجازه واخلو، نو زموږ یوزر نشي کولی چې د صرافۍ ټوله برخه وګوري او د صرافۍ برخې ټول دغه ټیکونه به له منځه لاړ شي، چې د دغه چارې ترسره کولو سره زموږ یوزر یا کارونکی کولی شي ډیشبورډ وګوري، روزنامچه وګوري، حواله وګوري، خو صرافي نشي کتلی. که وغواړو چې خپل همدغه یوزر ته د دې اجازه ورکړو چې صرافي وګوري، صرافي رامنځته کړي او صرافي کې بدلون راولي، خو د صرافۍ معامله پاکولی ونشي، نو لومړني 3 ټیکونه فعالوو او وروستنی ټیک غیر فعاله پرېږدو. اوس مهال کله چې زموږ د دغه کارونکي یا یوزر کمپیوټر ته وګورو، زموږ دغه یوزر کولی شي صرافي وګوري، د صرافۍ یوه معامله رامنځته کړي، په دغه معامله کې بدلون راولي، خو د صرافۍ د معاملې پاکولو اجازه نه لري. د دې ترڅنګ د کارونکي اجازې یوه بله برخه حوالې برخه ده چې اوس مهال د مدیر په کمپیوټر کې کتلی شي زموږ کارونکی کولی شي حواله وګوري، حواله رامنځته کړي، حواله کې بدلون راولي، خو حواله پاکولی نشي. که وغواړو چې زموږ همدغه کارونکی د حوالې برخه بیخي ونه ګوري، لیدل د حواله غیر فعاله وو او ټول ټیکونه خپله غیر فعالي، چې اوس مهال د یوزر په کمپیوټر کې کتلی شو، زموږ یوزر ډیشبورډ کتلی شي، روزنامچه کتلی شي، صرافي کتلی شي، حسابونو برخه کتلی شي، خو حوالې برخه نشي کتلی. که همدغه کارونکي ته د دې اجازه ورکړو چې حواله وګوري، حواله جوړه کړي، خو د حوالې د نوي کولو او پاکولو اجازه ونه لري. کله چې په سمولو باندې کلیک وکړو او بیا د یوزر په کمپیوټر کې وګورو، زموږ یوزر کولی شي چې حواله وګوري، حواله رامنځته کړي، خو حواله کې د بدلون راوستلو او پاکولو اجازه ونه لري. دا چې دغه کارونکی په حواله کې بدلون راوستلی نشي، نو حواله اجرا کولی هم نشي. او که همدغه کارونکي ته د حوالې د نوي کولو یا بدلون راوستلو اجازه ورکړو، نو زموږ دا کارونکی کولی شي چې حواله اجرا هم کړي. د کارونکي اجازې یوه بله برخه حسابونه دي. که موږ خپل کارونکي ته د لیدلو اجازه ورنه کړو او لومړنی ټیک ترې واخلو، نورو ټیکونه هم غیر فعالیږي او زموږ کارونکی نشي کولی چې حسابونه وګوري، حسابونه رامنځته کړي، حسابونو کې بدلون راولي او نوي کړي یا هم حسابونه پاک کړي. کله چې په سمولو باندې کلیک وکړو او د یوزر کمپیوټر ته راشو، ګورو چې زموږ یوزر اوس مهال ډیشبورډ، روزنامچه، صرافي، حوالې کتلی شي، خو حسابونو برخه نشي کتلی. همداراز که د دې اجازه ورکړو چې زموږ یوزر حسابونه وګوري، خو نوی حساب رامنځته کولی ونشي او حسابونو کې بدلون رانولي، کله چې لومړنی ټیک فعاله کړو، نو ګورو چې زموږ یوزر ته اوس مهال حسابونه ښکاري، خو کوم حساب پکې نشي رامنځته کولی او د دې ترڅنګ په پخوانیو حسابونو کې بدلون هم نشي راوستلی. که چیرته همدغه کارونکي ته جوړول د حساب اجازه ورکړو، زموږ دغه کارونکی به کولی شي چې نوی حساب رامنځته کړي، او که دغه کارونکي ته د حساب د نوي کولو اجازه هم ورکړو، نو کولی شي چې په حسابونو کې بدلون هم راولي. اوس مهال زموږ کارونکی کولی شي حساب وګوري، حساب رامنځته کړي، حساب نوی کړي، خو حسابونه نشي پاکولی. که دغه اجازه هم ورکړو، نو زموږ کارونکی به دا وړتیا ولري چې هر حساب چې وغواړي له منځه یې ویسي یا یې پاک کړي. د دې ترڅنګ د کارونکي اجازې یوه بله برخه د حساب صفحې دي، چې دلته موږ د خپل کارونکي د حسابونو په تړاو صلاحیتونه او مسؤلیتونه ټاکلی شو. د مثال په ډول باندې کله چې لیدل د راپور برخه ټیک مارک نه وي، نو زموږ یوزر نشي کولی چې د حسابونو په برخه کې د سرمایې عمومي راپور وګوري.
او که همدغه برخه فعاله کړو او دغه اجازه خپل کارونکي ته ورکړو نو زموږ کارونکی کولی شي چې د سرمایې عمومي راپور وګوري. کله چې په سمولو باندې کلیک وکړو او د یوزر کمپیوټر ته راشو ګورو چې د حسابونو راپور او عمومي یا عمده راپور کتلی شي. او که غواړو چې دغه برخه زموږ کارونکی ونه ګوري بیرته دغه برخه غیر فعاله وو. زموږ همدغه کارونکی اوس مهال کولی شي چې د ټولو پیرودونکو یا مشتریانو بیلانس وګوري. کله چې دغه برخه غیر فعاله کړو زموږ کارونکی نشي کولی چې دغه برخه وګوري. او که وغواړو چې زموږ همدغه پیرودونکی هم د پیرودونکي بیلانس ونشي کتلی او هم راپور ونشي کتلی نو دواړه برخې غیر فعاله وو. همداراز وروستۍ برخه د صراف سره د روزنامچې لیدل دي. که دغه برخه غیر فعاله کړو زموږ کارونکی یا یوزر نشي کولی چې د صراف سره د روزنامچې معاملې ترسره کړي. کله چې په سمولو باندې کلیک وکړو او د یوزر کمپیوټر ته لاړ شو ګورو چې زموږ دغه کارونکی اوس مهال کولی شي له صراف سره د راغلو او تللو حوالو معاملې ترسره کړي خو روزنامچې معامله نشي ترسره کول. د کارونکي اجازې یوه بله برخه تصدیقول دي. که تصدیق راوړل برخه غیر فعاله وي زموږ د کارونکي هره معامله به انتظار ته ځي تر څو مدیر تایید کړي. او کله چې مدیر دغه معامله تایید کړي سیستم مني او د اجرا کولو وړتیا پیدا کوي. که په خپل یوزر باندې بشپړ ډاډمن یو تایید راوړل برخه فعاله وو او له دې وروسته چې هره معامله زموږ یوزر ترسره کړي له تایید اخیستلو پرته خپله تاییدیږي او سیستم مني. د مثال په ډول باندې موږ یوه معامله ترسره کوو او کله چې په ثبت بټنه باندې کېکاږو نو ګورو چې دغه معامله انتظار برخې ته لا نه ده خو مخکینۍ معامله انتظار ته تللې وه. د تصدیقولو بله برخه د ټولو انتظاري معاملاتو تصدیقول دي. که موږ په خپل کارونکي باندې بشپړ ډاډ لرو نو د دې اجازه ورکوو چې د نورو کارونکو یا یوزرانو معاملې چې انتظار ته تللې دي هغه ومني. او کله چې دغه برخه فعاله کړو او په سمولو باندې کلیک وکړو نو د یوزر په کمپیوټر کې کتلی شو چې د انتظاري برخه راښکاره شوه او اوس مهال په خبرتیا برخه کې هغه معاملې چې انتظار ته تللي دي زموږ دغه یوزر ته ښکاري. او کله چې زموږ دغه کارونکی وغواړي کومه معامله تایید کړي پر معاملې باندې کلیک کوي او کولی شي تایید کړي. د تصدیقونو بله برخه د تصدیق نوي کول یا بدلون راوستل دي. که دغه برخه فعاله کړو نو کومه معامله چې انتظاري ته تللې وي او بیا تایید شوي وي له تایید وروسته زموږ یوزر پکې بدلون راوستلی نشي خو که دغه برخه فعاله کړو نو له تایید وروسته هم د بدلون راوستلو امکان شته. او که د تصدیق د نوي کولو برخه غیر فعاله کړو نو زموږ یوزر نشي کولی هغه معاملې چې تصدیق شوي پکې بدلون راولي. د تصدیقونو په برخه کې یوه بله برخه د تصدیقونو چاپول دي. کله چې دغه برخه فعاله وي زموږ کارونکی کولی شي هغه معاملې چاپ کړي چې تصدیق شوي وي. او کله چې دغه برخه غیر فعاله شي نو زموږ کارونکی نشي کولی چې تصدیق شوي معاملې هم چاپ کړي. د کارونکي اجازې وروستۍ برخه تنظیمات دي. له دې وړاندې چې دغه برخې فعاله یا غیر فعاله کړو راځو او د یوزر په کمپیوټر کې ګورو چې د تنظیماتو په برخه کې اوس مهال زموږ دغه یوزر یا کارونکی ډیټابیس او د اسعارو نوي کولو برخه نشي کتلی. او کله چې دغه برخې په کارونکي اجازې کې فعاله کړو نو زموږ دغه کارونکی کولی شي ډیټابیس هم وګوري او د اسعارو نوي کولو برخه هم وګوري. د دې ترڅنګ که خپل کارونکي ته د بریون برخې صلاحیت ورکړو زموږ دغه کارونکی کولی شي د یو مدیر په څیر صلاحیتونه ولري چې اوس مهال موږ او تاسې د یوزر په کمپیوټر کې کتلی شو چې د بریون برخه ورته غیر فعاله ده او دغه برخه نشي کتلی. او کله چې دغه برخه ورته فعاله کړو نو زموږ دغه کارونکی د مدیر په څیر باندې ټولې برخې کتلی شي. له پاملرنې مو ډیره مننه. که غواړئ چې په دې اړه لا ډیر معلومات ترلاسه کړئ د ایگزیکټ سیستم له ټلګرام ګروپ یوټیوب چینل او همداراز دغه سیستم له ویب سایټ څخه لیدنه وکړئ.